خبر د افغان چورلکې اوکراین ته د ورکړې په حال کې دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم د امریکا حکومت یو ادارې چې افغان تحولات څاري ویلي دي واشنگټن اوکراین ته د هغو 14 MI-12 ډول چورلکو د ورکړې په حال کې دی چې د افغانستان یو پوځ ته اخیستل شوی وي. د امریکا دفاع وزارت په جنوري میاشت کې د کانګرس ته ویلي چې غواړي د اوکراین حکومت ته د روسي ساخت 15 چورلکې ورکړي کومې چې د اوکراین په یو ورکشاپ کې تر ترمیم لاندې دي. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا سرمنشي ادارې یا سیګار په خپل 4 میاشتې راپور کې چې روزانه اونۍ د امریکا کانګرس ته ورسپارل شوی ویلي دي اوکراین مارچ پر 11 نیټه دغه دفاعي وسایطو تر لاسرسي ومانه او MI-12 چورلکې تر ډیری عسکر او تجهیزات لیږدولي دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.